د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت په کوربتوب د دیني علماو متنفذینو او نورو اماراتي مسؤلینو سره د همغږي په پار په جوړه شوې ناسته کې د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي د خپل خبرو پر مهال وویل له شل کلنو قربانیو زموږ هدف له هیواد څخه د اشغالګرو ایستل او د اسلامي نظام قایمول و چې اوس لله الحمد اسلامي نظام قایم دی. اوس د دې نظام ساتل او په هر برخه کې مرسته پر ټولو هیوادوالو فرض عین ده. اولا اخراج تجاوزگران و کفار و یهود و هنود. خداوند کریم ما شما در آن هدف الله ما شما را رساند. فعلا عزیزان من کدام دوم هدف که داشتیم تطبیق نظام اسلامی بود سرتاسری افغانستان در جامعه افغانستان. تاسی علمای است تاسو نخبگانی است. نظام اسلامی تطبیق حفاظت جسرنگا جهاد فرض عینو یو جابر اور ظالم کافر کو مقابل کی همچنان دغه نظام اسلامی حفاظت هم فرض عین ده. دا څرګندونې د یاد وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي دی جوړې شوې ناستې د هغه مهال وکړي چې په دې ناسته کې د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی، د کابل والی محمد خالد قاسم، د امر بالمعروف وزارت مسلکی معین محمد فقیر محمدی، د جهادي مدرسې مشر شیخ محمد اسماعیل رحمانی، د زرګرانو د اتحادیې غړو د یاد وزارت نظامی معین محمد سعید شهید خیل، د واده تالارونو د اتحادیې غړو او نورو ګڼو اماراتي مسؤلینو ګډون درلود چې شمیر یې نږدې 3500 کسانو ته رسیده. ښاغلي حنفي په دې تړاو زیاته کړه په ټولنه کې د امر بالمعروف د مسؤلینو مسؤلیت هم دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې د خرابو عقایدو او مفکورو مخه ونیسي او د نوي نسل فکري رغونه وکړي. اوس د علماء کرامو د امر بالمعروف خصوصا نهي عن المنکر اداره مسؤلیت څه ده چې په دې شلو کالو کې کوم ذهن سازي کومه مفکوره د دغه نوي نسل په دې جامعه کې هغه فکرونه چا چې تخریب کړی باید زمونږ استاسي کو شریکه راځي کمر بسته کو د دې ایستادو. په ورته وخت کې ناستې ته د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی په خبرو کې وویل دا د دنیا عالمانو مسؤلیت دی چې الهي احکام په هغه ډول د ټولنې تر خلکو ورسوي چې ملت په شعوري ډول د اسلام او اسلامي نظام غوښتنو ته ژمن پاتې شي. زموږ داسې دیني وي اسلامي واجبه ده چې د خپل ځان نه ونسه تر ټولو کورنیو قومو مشرکې ته موږ د دې په داسې طریقه باندې ورسوي د وظیفه او دنده داسې وبولو چې دا یوازې د دغه شعبې ادارې دنده وظیفه نه ده د ټولو شریکه دنده وظیفه ده چې موږ د دین عظمت د دین لویي د دین سره مینه دا داسې ور زده کړو چې خلک خود به خوده خپله په دین کې داخل شي. د ناستې ګډونوالو ته د پلازمینې کابل والی شیخ محمد قاسم خالد د وینا پر مهال وویل د معروفاتو اقامه او د منکراتو مخه نیول یوازې د محتسبینو مسؤلیت نه دی بلکې په دې برخه کې باید اماراتي مسؤلین او عام ولس له محتسبینو سره مرسته وکړي. اقامه معروف او نهي عن المنکر دا تنها د موږ د محتسبینو حضراتو مسؤلیت نه ده بلکې هر مسلمان مسؤلیت لري مکلف ده په دې باندې تر څو د معروف وجود په خپل بدن کې راولي او ازاله د منکر وکړي. نو د موږ د محتسبینو وظیفه تنها بیان او تذکره ده خو اما د ملت مسؤلیت په ادا ده چې په دې مورد کې به د محتسبینو په هره برخه کې به حمایه کوي همکاري به یې کوي. دغه راز ناستې ته د امر بالمعروف وزارت مسلکی معین شیخ فقیر محمد محمدي په خبرو کې ویل اسلامي نظام د ولس په مرسته منځته راغلی او د دوی په مرسته اشغال ختم شوی دی. نو پر همدې اساس مو مسؤلینو غوښتنه ده چې له ولس سره همکاري وکړي او ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. ځکه چې د اسلامي شریعت هم د ولس په ملاتړ باندې راغلی شاته ولس ولاړ په پخوانیو کې هم د مجاهدینو سره همکار
که ولسوالیو کې وو هم د مجاهدینو سره همکار وو، که په اطرافو کې وو هم د مجاهدینو سره همکار وو. د هغه د همکارۍ په نتیجه کې دلته د اشغال ختم شوی دی، دا ملک آزاد شوی دی او دلته یو سوچه اسلامي نظام قایم شوی دی. دې کې ستاسو مخکې هم همکاري او اوس هم تاسې سره موږ همکاري غواړو. یادې ناستې ده د کابل د واده تالارو اتحادیې رئیس محمد شعور نیازي وویل چې د اسلامي امارت له بریا وروسته او د امر بالمعروف د مسؤلینو په هڅونه سره په دې برخه کې د تالارونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس یې شمیر نږدې 150 ته رسیږي. د اسلامي امارت د فتح نه مخکې زموږ د تالارو تعداد 100 خوشبختانه د اسلامي امارت د کامیابېدو نه دې خوا سید وزیر صاحب جناب شیخ صاحب او د دې د همکارانو د تشویق له امله چې تجاران تشویق کړل، سرمایه‌ګذارانو نور هم سرمایه‌ګذاري کړې ده. فعلا دغه تعداد زموږ 150 تعدادونو ته رسېدلی دی. دغه راز ناستې ته د پلازمینې کابل د ګذر وکیلانو رئیس ببرک صافي مسؤلینو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د اسلامي امارت له بریا وروسته د کابل ولس له اسلامي امارت او امیر المؤمنین حفظه الله سره بیعت کړی او په دې برخه کې مرستې ته ژمن دي. جناب وزیر صاحب محترم، مردم شهر کابل حمایت خود را از امارت اسلامی در حوال امارت اسلامی که کامیاب شده اعلام کرده و بیعت با امیر المؤمنین حفظ الله کرده است. باز هم تکرار میکنیم از امارت اسلامی بیعت کردیم، حمایت کردیم. صدای تو نبکشین برادران. د ناستې په پای کې د اهل تشیع عقیدې د علماو د شورا رئیس شیخ نعمت الله علیزاده په خپلو خبرو کې وویل د امر بالمعروف شتون په ټولنه کې الهي حکم د ټولو مسؤلیت دی، خو موږ له اسلامي امارت څخه منندوی یو چې د دین دې اهمې برخې ته د نظام په چارچوب کې د وزارت په حیث ځای ورکړ. امر بالمعروف وظیفه همه است، وظیفه همه است، اما ما چرا تشکر میکنم؟ به جهت این تشکر میکنم که امر به معروف و وزارت امر بالمعروف را به عنوان یک وزارت مستقل احیا کرد، ایجاد کرد، تأسیس کرد. و الا امر به معروف 1400 سال پیش خدای تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان برای ما دستور داده. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. او دا ناسته د جهادي مدرسې د مشر شیخ محمد اسماعیل رحماني په دعای پای ته ورسېده. زړه درکوم هرې غوښتنې ته ځواب درکوم، د بشریت او ژوندانه ټوله حساب درکوم، په تبلیغاتو دوکه نشي زما ګرانو لسا حق د تعلیم او د قلم او د کتاب درکوم، زړه درکوم هرې غوښتنې ته ځواب درکوم.